ریاست شهدا و معلولین ولایت غزنی به همکاری یک بنیاد خیریه برای 400 خانواده شهدا، معلولین و یتیمان بسته‌های کمکی مواد خوراکی توزیع نمود. به گفته مسئولان این کمک‌ها شامل آرد، روغن، نخود و لوبیا می باشد. نن د شهدا او معلولین چارو ریاست له لوري څخه 400 مستحق کورنۍ د یتیمانو، معلولینو او کونډو کورنۍ ته د غذایی موادو توزیع د یو خیریه بنسټ په همکاري باندې نو هغه کورنۍ دلته وجود لري، هغه معلولین یتیمان دلته وجود لري چې هغه موږ راغوښتي دي او مستحق څوک دي. دا د یو خیریه بنسټ لخوا څخه د شهدا او معلولین چارو ریاست تر چتر لاندې په غزنی ولایت کې موږ لرو. در همین حال شماری از خانواده هایی که این کمک ها را دریافت کردند از همکاری ریاست شهدا و معلولین و بنیاد خیریه قدردانی نموده. خواهان تداوم چنین کمک ها از سوی حکومت و مؤسسات همکار شدند. خوشحاله یم چې دا مرسته له موږ سره وشي، له مظلومانو سره، له معیبینو سره چې مرسته وشي، موږ ډېر خوشحاله یو. نو خدای تعالی دې دا نظام د غیب ټینګ کړي، له دغسې مظلومو سره چې دا مرسته وشي. مقصد ډېر مظلوم شته، دا مظلوم ساول زه یم، ولاکه په کور کې شی لرم. دا یو ډېر ښه ګام دی مولوي صاحب، دا خو نو ډېره مرسته دی د مسلمانو لپاره. زه په خپله چې یم دغه 2 میاشتې له مخه مې یو زوی مړ شوی دی، یوه مې کډه مړ شوی دی، زوی مې 15 یتیمان پاتې دي، ځکه یې اوس پکې نیولی یم. مسئولان ریاست شهدا و معلولین غزنی همچنان افزودند که پیش از این نیز برای بیش از 600 خانواده شهدا، معلولین و یتیمان کمک های خوراکی و غیر خوراکی از سوی این ریاست توزیع گردیده بود.